السلام علیکم. زموږ دوستانو تاسو په دې پریشانه یاست چې موږ انګلیسي څنګه زده کړو. موږ نن تاسو ته ډېرې اسانه لارې د انګلیسي د زده کولو راوړي دي. نو تاسو هغه لارې د سره زده کړئ. انشاءالله د انګلیسي په زده کړه کې به تاسو هیڅ مشکل ونه لرئ. نو تاسو کوشش وکړئ دوستانو چې ویډیو تر اخره وګورئ. او بله دوستانو که تاسو زموږ چینل کې نوي یاست، چینل د سره لایک، سبسکرایب او ویډیو د سره شیر کړئ. اول دوستانو تاسو باید د زیات ریډینګ لوستل وکړئ چې څومره مو کوشش کیږي هغومره زیات تاسو دوستانو ریډینګ وکړئ، کتاب ولولئ، مقاله ولولئ، خبرونه ولولئ چې هر څه په مخه درولو تاسو یې لولئ. اول مقصد دوستانو موږ د انګلیسي زده کېدا څخه ریډینګ د لوستل دی. جملې ولولئ چې څه په مخه درکړو هغه لولئ. دوهم له موږ سره دی ورډز مینینګ، د کلمو معنا. لکه دلته اوس یوه کلمه لیکل سوې ده نیسټ. اوس دې ته ته فکر وړی چې دې مطلب څه ده، د دې به ته معنا پیدا کوې. که چیرې تا د دې تورې معنا د دې کلمې معنا پیدا کړه نو ته واقعي یو د انګلیسي زده کوونکی نیسټ. لکه د نیسټ مطلب دی ځاله. نیسټ یعنی مطلب څه شو؟ ځاله. موږ د یوه تورې معنا پیدا کړه په خپله ژبه کې، نو په خپل زبان کې. نو دا څه شی راغی؟ دا موږ د انګلیسي مینوال شو ځکه موږ یوه معنا یې هم پیدا کړه. دوهم طریقه د انګلیسي د زده کولو دا ده چې ته به د یوه تورې معنا پیدا کوې، د یوې کلمې معنا به پیدا کوې، یعنې دا کلمه څه معنا لري. دریم ته به ګرامر زده کوې. یوه جمله به د ګرامر په مطابق ګورې چې د دې د ګرامر په لحاظ سره څه مطلب راځي. لکه سره دوی جملې دي د ګرامر په لحاظ. I am agree. I am agree. I agree زه موافق یم. I am agree. I agree زه موافق یم. دوه جملې دي. یو I am agree دا به صحیح وي، که I agree دا به صحیح وي. نو په دې کې تاسو ګرامیټیکلي سوچ وکئ. لکه دوستانو دلته چې د اوله جمله له موږ سره غلطه ده، دوهمه جمله له موږ سره صحیح ده. I am agree. I agree. نو په دې رقم سره تاسو په هر جمله کې سوچ فکر کوئ د ګرامر په لحاظ سره چې آیا دا جمله صحیح ده که دا صحیح ده. نو اوس دلته له موږ سره I am agree دا غلطه ده. I agree دا جمله زده ده له موږ سره صحیح ده. څلورم باید ته انګلیش موویز یعنی د انګلیسي فلمونه وګورې. هغه د دې لپاره چې ته انګلیسي ترېنه زده کړې. A boy finds a secret. The letter says, "Meet me at midnight." He goes to the park, hears strange sounds. مثال دا مې د یو مثال لپاره دا فلم تاسو د جوړ کړی. یو هلک په خپل ښوونځي کې یو پټ لیک وموند. په لیک کې لیکل شوي وو نور دغسې. نو په دې رقم سره تاسو هم فلمونه وګورئ چې له هغه څخه یو څه زده کړئ. پنځم ته باید د ورځې 2 ورقې 3 ورقې خط ولیکې، یا حد اقل 11 جملې خط ولیکې، لیکنه وکړې، رایټینګ لیکنه وکړې. په همدې سره انشاءالله ته د انګلیسي ډېر ښکلی زده کوونکی راتلی سې. او که ته هیڅ هم نه کوې نو انګلیسي به زده کړې، خو په مشکل سره. د انګلیسي د زده کړې همدا لارې وې دوستانو. الله دې وکړي ستاسو د خوښ وړ وګرځي.